कंप्यूटर کې د ډیټا د اندازه کولو واحدات چې کوم دي یو چې دی بیټس دي یو چې دی بایټس دي یو چې دی کیبی ده یو چې دی ام بی ده بل چې دی جی بی ده او بل ټی بی ده دا به زه غټو حروفو کې ولیکم ځکه دا ټول مخففات دي ها बिट्स چې دی د کمپیوټر د ډیټا د اندازه کولو هغه کوچنی واحد دی کوچنی واحد او بایټس ورپسې تقریبا 8 بټس چې کوم دی 8 بټس دا مساوي کیږي د یو بایټ سره 8 بټس مساوي کیږي د یو بایټ سره یوزر او سلیریش بایټس بیا مساوي کیږي د یو کیبی سره کیبی مطلب کیلو بایټس او مې دوه ځل لیکلې دي خیر یوزر او سلیریش ام بی کیبی بیا مساوي کیږي د یو ام بی سره او د ام بی مطلب د میگا بایټس او جی بی نه مطلب د لکه یو زر سلیریش ام بی مساوي کیږي د یو جی بی سره او جی بی مخفف دی د گیگا بایټس بل ټی بی دی په عامه اصطلاح سره موږ دا وایو چې زر جی بی مساوي کیږي د یو ټی بی سره یعنی ټیرا بایټس په خبره پوه شئ تاسې که نه دا هغه عمومي واحدات دي چې کله هم کمپیوټر کې تاسې ډیټا ګورئ چې څومره اندازه لري یعنی یا به بایټس وي یا به کی بی وي یا به ام بی وي یا به جی بی وي خبره پوه شئ تاسې